بسم الله الرحمن الرحيم. درس شروع کوو. insert tab page number او دلته page number فارمټ کې خبره وه. دلته include chapter number ګوري دا څه کار کوي. اول دلته متن لیکو ورته ګوري بل طریقه زده کی. دلته نه دلته کرسر ودروه alt enter متن خپل زیاتې لکه کاپی پیسټ څه کوي. کاپی اخلي بیرته پیسټ کوي. alt enter هم دا کار کوي. دلته راځو په دیوال کې دلته یو چپټر نمبر اچو. دلته هم ټپ کې موږ تاسو ویل هغه کې ملټي لیول لیست دلته چې دا ګوره چپټر 1 چپټر چپټر 1 راغی. دا اول چپټر دا معلومات دا اول چپټر ده. چپټر شروع کیږي دا زی په تور مثال یو کتاب د 3 چپټر لري. دا اول چپټر ده. مخکې زی بیا پس بل چپټر شروع کیږي. بیا دغه پاړه معلومات بیا بل چپټر شروع کیږي. نو دلته مونږ تاسو راځو انسرټ اپ کې پیج نمبر کې فارمټ دلته وایو چې په دغه هیډینګ کې پاغه کې وبخي په هیډر کې آیا دغه چپټر نمبر هم ورسره یي او کنه یو خو پیج نمبر ده چې د صفحې نمبر ده یا 2 3 4 دغه آیا چپټر نمبر ورسره یي او کنه. ګوره دا چپټر نمبر انکلود کوم هیډینګ وانی فاصله چې شی په مېز کې په مثال دغه فاصله یي لغونه فاصله ولري دا اوکې ورته وایي. خو دلته راځو هغه هیډر ته دلته پیج نمبر ورته واچو. ګوره پیج نمبر راغی خو سره رقم نمبر راغی یو راغی یعنی اول چپټر اوله صفحه بل چه دا اول چپټر دویمه صفحه اول چپټر دریمه صفحه اول چپټر څلورمه صفحه. یعنی دلته کوم صفحه مرسل راځي چپټر نمبر هم راځي. دا دغه سره روان ده. اوس کله دویم چپټر سي الته بیا راځي سي لسم صفحه او دویم چپټر دغه سره مخ کیږي. پیج نمبر دلته فارمټ کې داو بل کنټینیوز او دلته سٹارټر دا څه کار کوي. ګوري دا ډیلیټو په کارم نه دلته پیج نمبر ترازو دا به ایستکو ته نه دا انکلود نمبر به ایستکو سی بیا دلته رانسی. زه دلته هغه اچوم دلته پیج نمبر ده. پیج نمبر پیج نمبر څنګه راځي یو 2 3 مغز په ترتیب سره روان ده. مونږ تاسو ویلې سکله مونږ تاسو وغواړو سلور صفحې دا پنځمه صفحه کې یو 2 3 سی هغه د اول صفحو کې الف بای دا به څنګه کو. ګوره دلته سیکشن به بریک کو. صحیح ده. نیکسٹ پیج دا سیکشن به بریک کو. دلته سیکشن سے بریک سو پاس اول سیکشن دا دویم سیکشن زویم دا دویم سیکشن سے دا دویم سیکشن ګوره دویم سیکشن سو دلته دی جنا باید چی شروع سی الف با باید شروع سی. خو دوه خبرې دی. ګوره دا بل اپشن هم دلته درته وایم. ګوره دا لینک ټو پریویوز نه ده دا څه کار کوي. دا هغه سره اولنی سره لینک ده. خو خیر دا به پس ته وایو دلته بیا به هغه کار وکړو. خو دا لینک به هم تیسته کو ځکه چې بیا پس ته سم کار نه کوي. نو دلته وایم زه څه شی وکړم دی جنا پاس نه خو شروع ده تر دې چې پورې اول دلته راځم زه وایم فارمټ ته سٹارټ اټ سو لیاو دویم سیکشن نو کوم نه شروع سی لیاو نه که کنټینیوز وی سلس سیکشن هم بریک هغه بیا هم سکیږي بیا هم هغه سره روان ده. نو دلته ورته وای سٹارټ اټ سو. ګوري پاس چې شاید ګوري پاس چې سو لیاو نه تر هغه پورې ده. زه وایم دا فارمټ ته راځو دلته دا چینج دا الف با ته چینج اوکې ورته وایا دلته الف با ته چینج دا الف با دا ګوري سلور صفونه اخوا ته بیا شي یو 2 3 راغی اول صفحو کې الف با هغه اخوا ته بیا شوري. ګوري کتابو کې دا ډېر مهم ده. اول فهرست کنه فهرست یعنی مقدمه دغه یو نور شاینه کنه دا ټول پچش کې راځي الف با جیم دال دا شاینه. بیا سکله اصل موضوع شروع سی هغه اخوا ته بیا شي راځي بیا یو 2 3 نمبر شروع کیږي. دا دلته دی پیج نمبر موضوع دا خلاص. زویم ریموو پیج نمبر ریموو بل دلته هیډر فوټر وایو. هیډر یو خدای یوازې نمبر وو. هیډر فوټر کې مونږ تاسو کوي چې لیکنه وو کو دغه لیکنه په هر صفحه کې خپل تکراریږي. دغه څه تکرار زیان تر اخره پورې. دلته
تیار جوړ شوي ډیزاینونه دي دا ګوره په دغه لیست کې دا جوړ شوي ډیزاینونه دا ډیزاین د زه ورته انتخابوم ګوره دلته ډاکومنټ ده تاسو مثال ورته لیکم سه کمپیوټر ورته لیکم صحیح ده کمپیوټر دا اوس ته کته راځي ټول صفحو کې دا دغه تکرار شوی ده چې دا کمپیوټر ده خو څومره تکرار شوی ده تر اول سیکشن پورې ځکه سیکشن بیل ده هلته ځکه دا سره لینک هم نه ده دلته ځکه دا بیل ده ورسره ښه ګوره دلته دا ورته لینک ورته وایه ګوره بیا دویم سیکشن ته م راغی ګوره دلته لینک ټو پریویوز یعنی دا دویم سیکشن اول سیکشن سره لینک وصل که بیا چې کېږي بیا دویم ته م راځي پس ته ګورې دا لینک ته بیا موږ او تاسو راځو د لینک کار دغه داسې دلته هم موږ او تاسو ویلې دا ټولو کې چې راځي اوس همدا هیډر ده اوس دلته که ته ووایې چې نه دا هیډر مې په کار نه ده دلته راسه چې ده ریموف هیډر هیډر ایسته که ریموف که لاړ له منځه لاړ دلته هیډر ته راځم زه دا خو تیار جوړ شوي دي یا دغسې متن ده اوس ګوره دلته ټایپ هیر دلته ولیکه چې ده چې دا کمپیوټر ده اوس دلته راځي د ټول صفحو کې دا تکرار شو تکراري لري راځو دلته د دې نور کمانډونه موږ او تاسو وایو بل چې شه دا ریموف هیډر هم خو ویلې ایډیټ هیډر ده ایډیټ هیډر څه کار کوي ګوره زه دلته یم ګوره دا متن ده دلته زه غواړم چې په دې هیډر ته لاړ شم دلته کمپیوټر لیسن ورسره ولیکم یعنی د کمپیوټر درسونه دي دا څنګه راځم ګورې دلته انسرټ دا هیډر دلته راسه ایډیټ هیډر چې کېږي هیډر راغی ورته لیسن ولیکه لیسن صحیح شو ګورئ چې شو هیډر لیسن شو نو دا یو بل طریقه چې ده همدلته ډبل کلیک وکړه اسانه طریقه چې ده همدلته ډبل کلیک اتومات ایډیټ هیډر راځي بل راځو بل آپشن دلته اخري سي ده اخر او که ته وایې نه دا هیډر دې ما په کار نه ده دا کوم ډیزاینونه چې دلته لري نور هغه ډیزاینونه زه غواړم بیا انټرنیټ کمپیوټر سره انټرنیټ وصل کا بعد هغه بیا ته کوی چې د افس نه دلته آنلاین نور هیډر هغه سټایلونه هم ترې راواخلي خو دلته کوی چې ته یو سټایل هم ورکې دغه هیډر ته څنګه ګورې شپ مونږ او تاسو ویلی ده په طور د مثال زه داسې یو ساده تاسو ته کار کوم ښه ګورې په مثال دغه یو مې راواخیسته رایټ کلیک دلته ټیکس ورته ووایه په طور د مثال هغه ده computer lessons صحیح ده ګوره دلته دا اوس چې څو کته ټول صفو کې دا تکرار ده دا دغسې راغی دا انتخاب کا کنټرول ای دا هغه هیډر دا انتخاب کا دغسې دلته راسه هیډر ډیزاین ته هیډر ته راسه دلته چې سیف سلیکشن ټو هیډر ګالري دې باندې کلیک وکړه ورته نیم ورته ووایه هیډر درته ور مثال اوکې چېرته راغی ګوره دلته ګالري کې دغه وصل شو دلته راغی ګوره دا یعنې چې ته کوم لیکنه کوې کوی چې دلته خپل په دې ګالري کې ته سیف کې دا یم ته دا رقم هیډر یې تا په کار ده هیډر ورته جوړ کړه خپله ورته ډیزاین کړه بیا دا یم کوی چې همدې نه ته چې وکړې ته استفاده وکړې ریموف هیډر ورته وایه بیا هیډر چې شو ریموف شو او بل دلته فوټر چې ده هیڅ فرق نه لري هیډر د ورق پاس ساحه کې پیج نمبر یې اچوي همدغسې لیکنې ټول شان کوی او فوټر بیا څه کار کوي د ورق لاندې ګوره دلته یعنی هیډر فوټر نور آپشنونه ټول شان سره یو شی دي یوازې فرق هم دومره چې هیډر د صفحې د پاس نمبر لیکل او دا شان کوی سي او دا لاندې نمبر دا شان کوی سي ګوره ټول دا هغه سره یو شی دي نور فرق نشته کوم ګالري چې هلته ده دلته هم لري او کوم خبرې چې هلته وي دلته هم ټول سره یو شی دي فرق نشته او دلته ګوره دا زه وایم ریموف فوټر ریموف کا راځو پاس هیډر ته ګورئ بل څه ده دلته ډیټ اینډ ټایم ده کولی شو چې په هیډر کې ډیټ او یا ټایم موږ او تاسو اضافه کو دلته واچو څنګه دې باندې کلیک وکړه ښه اوس کوم رقم ډیټ او ټایم ته غواړې ګوره دا رقم چې 11/1/2025 یا سچرډې د شنبې ورځ ده که نه نومبر او 2025 دا ټول دغسې لیکلی دا اوس فارمټ یې د څه رقم فارمټ ته غواړي دلته په کوم ژبه یې ګورئ کوم ده عربیک دی ګوره دلته په عربي راسي کوم ژبې چې دلته کمپیوټر کې شته ګوره سعودي عربي ده که نه دا ګوره انګلیش ده پښتو ده ګوره دغسې
یعنی کوم رقم ته غواړې زه وایم نه یا فارسي که نه ګوره د ایران دغسې زه وایم نه همدلته دا اوس انګلیش صحیح ده دا انګلیش به دلته واچو ځکه کمپیوټر هغه هم انګلیش ده بل دلته کوم تاریخ غواړې عیسوي تاریخ غواړې هجري قمري غواړې که هجري شمسي ده کوم یو غواړې زه وایم نه همدا میلادي صحیح ده دا ورته انتخاب که دا وکې ورته وایه چې څو دلته راغی خو یو خبره بل دا خو انتخاب شو دا ډیلیټ که بل راځو ډیټ ټایم ګورئ دلته یو بل آپشن هم لري زه وایم دغه هغه واچوه دا تاریخ واچوه خو چې اټومیټیکلی اپډیټ دا چیک باکس چې کله ټیک مارک وي چې کله ته بله ورځ دا ډاکومنټ خلاصوې دا تاریخ اتومات خپله اپډیټېږي هلته آپشن راځي آپشن باندې کلیک وکړو اتومات خپله اپډیټ کوي یعنې په کمپیوټر کې چې کوم تاریخ یې هغه تاریخ دلته هم درته بیرته اپډیټ کوي ګوره دا اوکې ورته وایه دلته راغی ګوره دلته چې راځې کلیک وکړه چې دا اپډیټ لیکل شوی ده د اپډیټ باندې کلیک وکړه بله ورځ دغسې دا اتومات بیرته اپډیټ کوي یعنی که دا موږ او تاسو سیف کړو دغه ډاکومنټ ځان سره یو 2-3 ورځې بعد راسو دا تاریخ خو همدغه تاریخي اپډیټ باندې کلیک وکړه اتومات څه کېږي اپډیټ کېږي د هماغه ورځ تاریخ راځي ورسره بل ګورې ډاکومنټ انفو ده ډاکومنټ انفو چېرته وایو ګورې دا دلته ده ټول ډاکومنټ انفو دلته پراپرټیز ته راځئ دا ډاکومنټ انفو ټایټل چې ده کمپیوټر ده اتور قاری وحید الله ده اوس کمپنی ده کټګوري ده دا نور شیان ورته منیجر ده په طور مثال منیجر ورته لیکم هسې منیجر خان ده کمپنی په طور د مثال همداسې یو نوم ورته ورکوو اوس ډي آی ټي کمپنی په طور د مثال دا اوکې دا چې اوکې دلته راځو ګورې دا هم پکار نه تاریخ هم پکار نه ده دا ډیلیټ کړه دلته د ډاکومنټ انفارمیشن اتور څوک ده یعنی څوک چې اتور ده دلته که نه هغه څوک چې هغه زیاتره اتور ده لیکونکی کوي که نه څوک ده ګوره ټي وحید الله هغې دلته واچو دا ډیلیټ کړه بل چې ده دلته ګوره فایل نیم چې ده ګوره ډاکومنټ 1 ده چې ده ډاکومنټ 1 ده اوس دا زه په یو نوم ثبتومه کنټرول اس راځم ډیسکټاپ کې دلته احمد لیکم ورته نوم چې ده احمد اوس دلته وایم چې فایل نیم ورته ولیکه بیا چې راځي احمد راځي راځو بل چې ده بل فایل پد ده چې دا چېرته سیف شوی ده اتومات ګوره سی ډرایو ده یوزر ده ټي وحید الله ډیسکټاپ او احمد دا ټول پد دلته اچوي په هغه کې ډاکومنټ ټایټل چې ده ټایټل ګوره کمپیوټر ده ډاکومنټ ټایټل هلته په هغه کې هم کمپیوټر ورته لیکلی و په ټایټل کې سیدې ټایټل چې ده ټایټل کې هم کمپیوټر ورته لیکلی و ښه راځو ډاکومنټ انفو دلته ډاکومنټ پراپرټیز ده هماغه پراپرټیز یې هلته وایو بل فیلډ ده فیلډ دلته هم راځي بیا پسته هم فیلډ په هغه کې موږ او تاسو لرو دلته خپله انزر ټاپ کې دلته بیا فیلډ راځي دا کویک پارټ ته راسي دلته ګوره فیلډ ده بیا فیلډ موږ او تاسو دلته وایو پسته راځو ډیزاین ته ګوره بیا کویک پارټ دلته راغی دلته هم شته دا کویک پارټ ګوره اټو ټیکس ده ډاکومنټ پراپرټیز ده فیلډ ده بلډینګ بلاک دا ټول بیا چیرته وایو موږ او تاسو ګورئ دلته انزرټ ته سره راغی دلته کویک پارټ سره راغی دلته اصلي ځای د دې دا دلته یې وایو بیل درس لري دا اوس دلته که هیډر فوټر سره یو ځای کو بیا ریکارډ زیاتېږي درس ورباندې زیاتېږي دا هلته وایو چې هلته بیا خلاصېږي بل پکچر ته پکچر تاسو ویلی ده مخکې مې انزرټ کې ویلې که نه چې موږ او تاسو که وایو چې کمپیوټر نه پکچر راواخلو خو دلته کار چې ده دلته خپله دغه هیډر کې پکچر اچوي چې تا کله ضرورت یې پکچر باندې کلیک وکړه دلته دا لوګو ده دا راواخله انزرټ یې چېرته راغی دلته ګوره راغی دا ولې د خواته نه ځي څه کار کوو په دې باندې ګوره حرکت نه کوي دا څنګه کوی شو دې جن حرکت وکړي دا خواته لاړ شي نه خط خو اوس ځي نه که نه دلته یو آپشن مونږ او تاسو کار کوو دلته کوم ګوره یا پوزیشن مونږ او تاسو ویل یا پوزیشن ورکړي یا دلته سکوایر به ورته وایي پراپرټیز ټیکس کې بالا هغه څه کېږي حرکت کوي که نه تر هغې پورې تر هغه پورې بیا حرکت نه کوي نه ځي هماغه یو ځای کې ګوره دلته راغی داسې راغی ذاتي دا تکرارېږي په ټول هغه کې اتومات چې سو تکرار سو هغه کوی سته دی نه استفاده وکړي بل راځو دلته آنلاین پکچر چې کله ته کمپیوټر کې پکچر نه لرئ غواړې چې انټرنیټ نه راواخلئ آنلاین بیا پکچر راخلئ بل چې ده اوس ګورئ مونږ او تاسو هیډر کې یاستو ګو ټو فوټر فوټر باندې کلیک وکړه چې ده فوټر ته لاړ ګو ټو هیډر هیډر ته لاړ چې ده ګو ټو فوټر هیډر بل چې ده پریویوس نیکسټ ګورئ
اول زه وایم نیکست سیکشن دویم سیکشن ته لاړ شه سیکشن لرو دویم سیکشن دا اتومات چیرته لاړ دویم سیکشن ته پریویوس اول سیکشن یعنی کته هم درې څلور هغه ولرې سیکشن ولرې درې سیکشن اول سیکشن کې سه نیکست وای دویم سیکشن نیکست دریم نیکست څلورم سیکشن ته ځي که پریویوس وای دغه سه مخ ته راځي دریم سیکشن کې سه پریویوس وای بیا دویم ته راځي بیا اول سیکشن ته راځي دغه سه سیکشن سره تغییریږي او دلته بل څه دویم سیکشن ته زو ګوره نیکست دلته لینک ټو پریویوس موږ تاسو ویلې وکنه کدا لینک بیا قطع کې لینک قطع کدا ته ډیلیټ ک دلته راځه ګوره اول سیکشن کې پاتې دا او دویم سیکشن کې نسته دا ځکه هغه کوم دویم سیکشن اول سیکشن سره کوم لینک لینک ختم شو بل راځو بل چا ده different first page اول پیج باید تغییر وي څنګه تغییر وي ګوره دا انتخاب کا بعد هغه دلته راسه هغه هیډر یا هغه واچو ښه دا او در پیج نمبر به واچو ورته دلته پیج نمبر واچو یو دا نه ګوره پیج نمبر ها د پیج نمبر فارمټ شي دا فارمټ ورته به چینج کو بیرته نمبر ته ځکه یو تو درې ده هغه الف با دا به یو تو درې تکو ها ګوره اول چې سو اول کې راغی دلته بل چې لري دویم هیڅ هم نه لري یعنی اول کې پیج نمبر واچو زه دلته زور ته وایم چې هغه in the name of Allah صحیح ده زه دلته راځم دا دویم هغه کې دویم هیډر کې دلته وایم دلته پیج نمبر واچو پیج نمبر اچي خو چې شی راغی دوه راغی اول شی دا in the name of Allah الته پاس چې ورته انتخاب ده different first page اول پیج باید تغییر وي اول پیج یو شی نور پیج نمبر په ترتیب سره راسي خو ګوره هغه یو سره راغلی دلته الته دویم لاندې چې دا ګوره دا اول ده دا سیسته کې ګوره اول ده زه وایم نه دا different پیج ورته وایا بیا څه کار کیږي دلته راځي خو ته څنګه کوای چې دا دویم صفحې نه باید یو راسي دلته راځو پیج نمبر هغه ته فارمټ ته سره سٹارټ وایا سٹارټ سو له صفر نه یو نه صفر ورته وایا چې کله د صفر ویلې دا صفر سو دغه او دلته دا چې سو دا بیا یو سو دا یو دوه درې دغه په ترتیب سره بیا څه کیږي بیا مختصي پوس ور باندې ها دا different first page دا ایستک different odd and even page د طاق او د جفت صفحې باید سره به شی بدل وي څنګه بدل وي ګوره دا بيخي ډیلیټ دا different ورته آیا دلته ګوره چې شه دا even page اول چې دا even page او odd page دلته اول سیکشن ده د تولی کاسه in the name of الله صحیح ده دویم صفحه ته به چې لیکي ګوره دلته چې نسته دریم صفحه کې بیا ماغه ده دریم صفحه کې او دلته بیا را ورته ولې کې په تور مثال سه کمپیوټر دا ګوره دلته کته سې بیا چې ده به ټول کمپیوټر راځي چې سو بیا کمپیوټر راغی دی باندې پوسې یعنی مختلف کی بل چې دا ګوري دلته راځو هیډر کې ولاړ یم زه ګوره اوس چیرته دا هیډر کې کار کوي دا لاندې دغه نور دا ټیکس باید وخی او کو نه خي دا شو دا استکا اوکې ورته وای شو ډاکومنت ټیکس ها تو درې دا ټول دا ډیفرنٹ دا به تیسته کو بالا شو ډاکومنٹ ورته وای دا ثبت کیدا ولې دلته به دا یو ور کلوز کا ګوره ډونټ سیف تبراسو بل پیج د متن ورته ولیکو
هیډر ته لاړ سه دلته شو ډاکومنټ نه ښیي ګوره شو ډاکومنټ سي دا ایسته کې دلته متن نه ښیي او ته دلته اوس تلای هم نسي دغسې شو ډاکومنټ ورته ووایه بیا څه کېږي شو ډاکومنټ ټیکس د ډاکومنټ ټیکس درته ښیي او که دا ایسته سي بیا ټیکس نه ښیي یعنې څه ټیکس وښوده ډبل کلیک وکړه اتومات څه کېږي بیرته ته دلته راتلی سي دلته راسي بل شی ده هیډر ده او فوټر ده اندازه یې ده ګوره اوس څومره اندازه لري دومره ګوره زه یو پکچر دلته انزرټ کوم دا پکچر ده صحیح شو ګوره دا پکچر اوس دلته سم نه جایږي زه وایم دا هیډر باید لږ غوندې زیات سي څنګه یې زیات دی ګورئ دلته چې سو هیډر اندازه زیاتیږي بیا ته کوای سي دا ټول هیډرس نو د خواته بیا متن ته نشي لیکلی سي د ډاکومنټ د پاسه ته متن ولیکي دلته متن اوس نه لیکل کېږي ته متن که متن لیکي هغه هیډر ده نو دا بیرته چیرته که ګوره یو نیم وخت عکس یې نه جایږي دغسې کوای سي ته عکس لوګو ورته برابر کړي ګوره ډیفالټ ده دومره او لاندې سه دا فوټر ده ګوره فوټر زیات کړه څنګه زیات یې ګوره دلته راسه چېرته د فوټر دغه ده فوټر باندې کلیک وکړه دا ګوره زیات کړه څه کېږي فوټر زیاتېږي دا بیرته داسې کته کړه دلته او بل څه دلته ګورئ بل الاینمنټ ده الاینمنټ ګوره لیفټ کې چپ خواته دلته متن ورته ولیکه ګوره دا الاینمنټ چیرته یې ګوره لیفټ خواته ده سنټر ته که دا ګوره کرسر چیرته راغی سنټر ته دلته بیا رایټ څه کېږي بیا رایټ ته راځي چېرته ته لیکنه کې ګوره دلته فوټر کې هم دلته زه درته وښیم دا اوس چېرته ده لیفټ کې ده هغه سنټر کې ده دا لیفټ دلته لیکنه کې بیا زه وایم چې نه دا هغه چېرته څه الاینمنټ رایټ خواته اوکې بیا چېرته لیکنه کوي رایټ خواته اما الاینمنټ داسې چپ خواته یې منځ ته یې یا دو خواته یې او کلوز هیډر اینډ فوټر څه کار کوي هیډر فوټر کلوز کوي دلته ټول متن ته ښیي راځي متن ته راځي پوه شو په دې باندې ها دا هیډر او فوټر او پیج نمبر خلاص شو ټیکس باکس کویک پارټ دا درسونه بیا سبا ته وایو انشاءالله